دوستانو که چیرته تاسو مخکې فنکشن یا فورمولې کارولې وي خو ستونزو سره مخ شوی یا هم لومړي ځل دپاره د فنکشن او فورمولې کارول زده کول غواړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. نو لومړی راځو فورمول ته چې فورمول مونږ څنګه وکارولی شو. فرض مثال مونږ غواړو چې دا د احمد د تخنیک ډیپارټمنټ دی، معاش یې 15,000 دی او 15,000 اضافه کړي ده، نو زه غواړم چې دا جمع کړم. نو دا کار به څنګه کوو؟ لومړی په اکسل کې هر کله چې تاسو یو محاسبه ترسره کړئ، لومړی شرط دا دی چې تاسو په هغه خانه کې مساوي علامت حتما وهئ، هرومرو بغیر د مساوي علامت نه هیڅ ډول محاسبه نه ترسره کیږي. نو مساوي علامت مې چې وهله نو تاسو داسې فکر وکړئ چې تاسو خپل مخ ته اوس یو کالکولیټر یا د حساب ماشین پرانیستلو، خو تفاوت به دا وي چې هلته به هر عدد لیکئ، لیکن دلته تاسو کولی شئ چې یو خانه انتخاب کړئ. نو دا خانه ما انتخاب کړه. اوس چې زه غواړم جمع یې کړم نو جمع علامت وهم، که غواړم منفي کړم نو منفي علامت وهلی شم. همدا ډول د تقسیم دپاره دا علامت دی او د ضرب دپاره هم دا اسټریک علامت یا د ستوري علامت. نو زه دا جمع کول غواړم نو جمع علامت مې ووهله. اوس به راشم یوه بله خانه به انتخاب کړم. دا دواړه خانې ما انتخاب کړې. نو دا یو فورمول شو چې موږ تاسو ولیکلو. په ډېر اسانۍ سره د انټر بټن ووهئ، دا به ماته مجموعه راوباسي. صحیح ده؟ خو که مونږ چېرته اوس غواړو چې دلته دا ټول جمع کړو نو داسې یو خانه جمع کول او که چېرته دا لیست ډېر اوږد وي نو دا به ډېر وخت نیسي. نو د دې دپاره مونږ په اکسل کې فنکشنونه لرو. فنکشنونه څه دي؟ فنکشنونه په اصل کې فورمولې دي، خو دا تیار جوړ شوي دي. یوازې به مونږ ورته خانې یا رینج انتخابوو او فنکشن به یې پخپله ترسره کوي. نو د هر فنکشن بیا خپل نوم دی. که مونږ د جمع دپاره یو فنکشن کاروو نو باید د جمع فنکشن وپیژنو. د جمع فنکشن څه دی؟ لومړی خو به زه دلته مساوي علامت ووهم، بیا به راشم دلته به د جمع فنکشن ووهم. نو د جمع فنکشن څه دی؟ SUM د سم فنکشن. دلته تاسو وګورئ هر کله چې زه د یو فنکشن نوم ولیکم یا SU یو توری ولیکم نو هغه فنکشنونه تاسو دلته وګورئ چې د دې مخکې د FX دی، یعنی دا فنکشنونه دي. نو هغه فنکشنونه چې په لومړي سر کې دغه SU دی هغه ټول دلته ماته لیست شول. نو زه SUM وهم نو دا S فنکشن دلته ماته راغی. کولی شم ډبل کلیک وکړم یا ټاپ بټن وهم، همدا به انتخاب شي. او دلته ماته لیکلي هم دي add all the numbers in a range of cells، یعنی ټول عددونه چې دي هغه جمع کوي. نو ټاپ بټن وهم، دا فنکشن دلته ولیکل شو SUM او قوس شروع یا پرانتیز شروع. اوس به دغه نمبرونه ورته ولیکم، دا خانې به ورته انتخاب کړم، را به شم دا خانې به داسې ورته انتخاب کړم. بیا به زه د قوس یا د پرانتیز بندوم، دا مې بند کړو او انټر به وهم. نو دې ماته د جمع فنکشن ترسره کړو او دا یې ټول ماته محاسبه کړل ډېر اسانۍ سره. ښه، که اوس غواړو چې موږ اضافه کاریان هم جمع کړو نو کولی شم لومړی خو چې دا فنکشن مونږ کارولی دی په دې کالم باندې هم وکاروم. یوازې دلته به لاړ شم دا کونج ته او په دې کونج کې چې کله د زما کرسر علامت داسې تور مثبت نهري مثبت ته واوښتو نو دا به داسې راکاږم. دلته به هم همغه فنکشن وکارول شي. تاسو دلته ډبل کلیک وکړئ، ګورئ دلته د سم فنکشن کارول شوی. د فنکشن نه د بیرته وتلو دپاره زه به اسکیپ بټن وهم. نو اوس تاسو ته به دا پوښتنه پیدا کېږي چې ښه سم فنکشن خو زما زده شو، زه به نور فنکشنونه څنګه پیدا کوم؟ څنګه پوهیږم چې د اوسط دپاره کوم فنکشن وکاروم، د حد اقل، حد اعظم او داسې نورو دپاره؟ نو د دې دپاره به تاسو څه کوئ؟ دلته به راشئ FX ته، دا کوچنی علامت چې دلته وینئ انسرټ فنکشن، په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ تاسو دلته کولی شئ مختلف فنکشنونه سرچ کړئ یا یې وپلټئ. نو دا زه پاکومه. فرض مثال زه غواړم چې یو څو عددونه سره اډ کړم یا جمع کړم. اډ نمبرز. نو وګوره د جمع کولو دپاره کوم فنکشنونه کارول کېږي؟ سم دی، ډي سم دی او داسې نور. نو زموږ سم ته نه پکار دی، دا سم به راغلو. خو تاسو که چېرته دا هم ستاسو ته ستونزه وي چې موږ په انګلیسي نه پوهیږو، خو دې ته اړتیا نشته چې تاسو کورس ته لاړ شئ او ټول انګلیسي زده کړئ بیا اکسل ته راشئ. دوستانو انګریزان په انګلیسي باندې پوهیږي خو بیا هم په اکسل باندې نه پوهیږي. د اکسل ځان ته درس دی، ځان ته کارونه ده. دا یوازې تاسو هغه وخت کې سمه توګه باندې زده کوی شئ چې تاسو په یو کورس کې داخله وکړئ. او زه تاسو ته خپل کورس
توصیه کوم چې تاسو په هغه کې داخله وکړئ. د کورس د داخلي لپاره تاسو سره زه د خپل ټلګرام یا هم د واتس اپ چینل شریکوم او په هغه کې زه تاسو سره د کورس د درسونو علاوه نور ډیر فایلونه دي چې هغه تاسو کولی شئ د تمرین لپاره وکاروئ یا هم د خپل کاروبار لپاره یو ټمپلیټ یا یو ډیټابیس وکاروئ. نو حتما په هغه کې ځان اډ کړئ. د هغې لارې نه به تاسو بیا خبر شئ چې کورس یا درس نوی کلاس څه وخت شروع کیږي. نو دلته تاسو د دې ځای نه ووځئ او یو څو لنډ او څو اساسي فنکشنونه دي تاسو هغه لومړی زده کړئ. رابه شئ دلته په هوم کې او دلته راشئ. دلته دا د سیګما علامت چې دی دلته یو څو فنکشنونه دي، ابتدایي فنکشنونه دي. دا تاسو زده کړئ. انشاءالله نور فنکشنونه به تاسو ته ډیر اسانه وي. په هغې کې به هم زه در سره مرسته وکړم چې نور فنکشنونه ووایو. خوا کې دا د غشي نښان چې دی په دې باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو وینئ چې دلته یو څو فنکشنونه دي. نو زموږ کوم یو په کار دی؟ ایوریج. دلته نور فنکشنونه هم شته دي. نو لومړی زموږ ایوریج په کار دی. دلته به بیرته زه راشم دلته. نو زموږ ایوریج په کار دی یعنی اوسط هم په کار دی. په همدې باندې کلیک کوم او دلته به دا ساحه ورته انتخاب کړم. نو زما دا ساحه په کار ده. دا ساحه مې انتخاب کړه. زه غواړم چې د دې اوریج یا اوسط وباسم. انټر یې کړم. نو دا یې اوسط شو. ښه دلته به زه عنوانونه هم ورته ولیکم. دلته به ورسره ولیکم مجموعه. بیا به انټر وهم. لاندې به راشم. دلته به ورته ولیکم اوسط. نو دا مې د اوسط دپاره یو فورمول وکارولو. همدا ډول زه کولی شم بل فنکشن د دې ځای نه انتخاب کړم. فرض مثال ماکسیمم. لومړی خو دلته زه دې ته نوم ولیکم. ماکسیمم وایي چې شته حد اعظم یعنی تر ټولو لوی عدد. صحیح شو. دا اوس دلته به زه دا فنکشن وکاروم. نو راځم دلته بیا او دلته به زه ماکسیمم دا به وکاروم. ماکسیمم فنکشن دا دی. زه دا ساحه بیا ورته انتخابوم. دا به ماته وښیي چې د ټول نه لوړ معاش کم یو دی. انټر وهم. نو دا دی. دلته ماته 28,000 چې دا د بشري سرچینو د جمیل دی. نو 28,000 معاش دی. د ټول نه لوړ معاش دی. دلته هم راځه ایستلی شم چې حد اقل یعنې تر ټولو کوچنی ټول نه کم معاش. نو هغه به زه څنګه کوم؟ رابه شم دلته په دې باندې به د مینیمم فنکشن وکاروم. دا مې انتخاب کو. اوس به دا ساحه ورته انتخاب کړم او انټر به وهم. نو دا تر ټول نه کوچنی معاش دی. صحیح شو. نو دغه یو څو فنکشنونه دي چې دا تاسو ته درښیي چې فنکشن څنګه کارول کیږي. لومړی به تاسو همدا فنکشنونه وکاروئ. ښه دلته موږ نه دا یو فنکشن پاتې شو چې دا کاونټ دی. زه به دا هم تاسو ته وښیم. شمیرنه ده. دا شمیر کوي. انټر مې ووهلو. زه به ورته وایم چې دا ماته وښیه دا څو قلمه معاش دی. صحیح دی. نو زه راځم دلته کاونټ نمبرز دا نمبرونه شمیري. نو زه دغه ساحه ورته انتخابوم. مجموعه ترې نه وباسم دا نور او انټر وهم. نو دی ماته وشمیرل چې دا څه دی؟ 8 قلمه معاش دی. یعنې 8 کسانو معاش دی. نو په دې ترتیب باندې موږ د لومړني فنکشنونه په دې لیست باندې وکارول او دا مو زده کړل چې مجموعات څنګه راوباسو، اوسط څنګه راوباسو، حد اعظم، حد اقل او شمیره. نو په بله ویډیو کې به زه تاسو سره د نورو فنکشنونو معلومات هم شریکم. هیله ده چې زما اکاونټ فالو کړئ او لایک او شیر مو هیر نشي. ښې چارې.